محترمو مالدارانو دغه خوسۍ چې ده دا د لړ سپین غر مالداري او زراعتي شرکت د نرسنګ ستنه ده چې بیګا پیدا شوې ده او د دې غوا بچې ده د دې دا رنګ که چېرته مثلا تورو سپین وي نو هغه د جنیټیک په حساب نه لکه د مور خواص دې ته راغلي دي که نه د دې خپل رنګ چې ده سور سپین ده نو ماشاءالله تاسو خپله نږدې نه تاسو راشئ نږدې نه تاسو ویډیو وکړئ ډېر ښایسته خوسۍ او ډېر ښایسته قد و قامت لري ماشاءالله. ډاکټر صاحب محترم دغه برګ او سپینه چې کومه ده که نه دا د جنیټیک په اساس باندې رامنځته شوې ده چې د مور چې کومه ده هغه برګ او سپینه ده. بالکل مور چې ده دغه هالسټین غوا ده چې هغه خپله دغه رنګ لري نو د مور خصوصیت هغه رنګ یې ورته راغلی دی نو که څه هم بیا هم د مخکې تاسو راواړئ سترګو ته نو د پلار هغه خواص رنګ پکې راغلی دي نو د پلار رنګ یې همدغه د دې مخ هغې ته ټول هماغه ډول